ټولنیزو شبکو کې موږ لیدلي ډېرو خلکو ته الله تعالی هدایت کړی، که هغه کافران دي، هغه د عیسویان دي، یا هغه مسلمانان دي چې ګناهونه کوي. نو الله سبحانه وتعالی ولې ټولو ته هدایت نه کوي؟ ولې دا خلک چې مثال ګناهونه کوي په شراب، په مختلفو ګناهونه، یا کافران دي، دوی ټولو ته ولې هدایت نه کوي؟ آفرین، دا ډېر ښه سوال ده. په قرآن شریف کې یو آیت ده، الله جل جلاله فرمایي وای وما تشاءون الا ان یشاء الله رب العالمین. تر وخته پورې تاسو اراده نه لرئ، څه نشئ کولی تر څو پورې چې د الله خوښه نه وي. صحیح شوه. ډېر رونه دغه آیت هم ګډوډ کړي دي، یعنې دوی وایي چې موږ فقط د الله اراده چې څه شی وي هماغه رقم څه شی کولی شو. که چېرته موږ سره د الله اراده نه وي نو موږ هېڅ هم نشو کولی. د دې مفهوم دا ده، صحیح مفهوم دا ده چې الله جل جلاله په هر چا باندې واک لري. د الله جل جلاله له اختیار نه هیڅ هم نه دی وتلی. مونږ او تاسو، زمونږ او تاسو د عملونه، خبرې، هر څه، بلکې دا ټوله دنیا د الله ته محتاجه ده، د الله له ارادې لاندې دوی روان دي. مونږ او تاسو د الله جل جلاله په رغوي کې فعالیت کوو، یعنی د هغه له مشیت نه ځان نشو ویستلی. صحیح شوه. لیکن د دې معنا دا هم نشوه چې مونږ هیڅ اختیار نه لرو. مونږ او تاسو هم د خپلو اعمالو اختیار لرو، خو زمونږ او ستاسو اراده دا د الله له ارادې نه لاندې ده. صحیح شوه. ځکه خو الله جل جلاله قرآن شریف کې فرمایي لمن شاء منکم ان یستقیم. وایي که چېرته څوک وغواړي په تاسو کې چې هغه نیغې لارې ته برابر شي نو هغه په خپله خوښه کولی شي. صحیح شو که نه؟ که چېرته صرف د الله اراده مونږ او تاسو باندې مسلطه وای او مونږ د الله له ارادې نه بالکل نشوی وتلی او هیڅ هم مونږ نشو کولی، بیا خو د جنت او د دوزخ هیڅ معنا نه وه. صحیح شو که نه؟ د جنت او د دوزخ هیڅ معنا نه وه. ځکه د قیامت په ورځ باندې هغه څوک چې دوزخ ته ځي، الله جل جلاله ته به وایي چې الله تا مونږ مجبوره کړي وو په بد عمل باندې. صحیح شوه. حال دا چې الله جل جلاله هیڅوک هم نه دي مجبوره کړي، نه په نیک عمل باندې مجبوره کړي، نه په بد عمل باندې مجبوره کړي، بلکې نیکې لارې مونږ ته ښودلې دي او ویلي چې تاسو کې څوک وغواړي چې نیک عمل، نیکې لارې ته راشي، الله به ورته هدایت کړي. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. الله جل جلاله فرمایي چې زمونږ په لاره کې څوک قدم واخلي، کوشش وکړي او هدایت ته ځان رسول غواړي، الله فرمایي چې زه به هغوی ته هدایت کوم. نو الله جل جلاله ټولو خلکو ته ځکه هدایت نه ده کړی چې هغه خلکو په خپله باندې د هدایت حاصلولو کوشش نه ده کړی. هغوی اصلا د دې مینوال نه دي، اصلا د غواړي نه، قصه کې هم نه دي، هېڅ بې پروا دي. هغه څوک چې هغه ټپ و تلاش کې باور په الله وکړه په غرب کې، ځکه هلته ساینس دانان او د هغه څوک چې په هغه سیارو کې او په علوم ډېر زیات دي د هغوی، نو هلته څومره خلک زیات په دې علومو کې لاړ شي، په همغه اندازه باندې د هغوی سوچ او فکر دین ته راځي او اکثر هغه ډېر تکړه علما هغه مسلمانان کېږي. ولې؟ ځکه چې هغوی ټپ و تلاش کوي، کوشش کوي، ریسرچ کوي، تحقیق کوي. صحیح شوه. نو الله جل جلاله دا د هغه مشیت ده، یعنی الله جل جلاله قرآن شریف کې فرمایلی وایي که چېرته زما خوښه وي ټولو ته ما هدایت کړی. نو دلته د الله مشیت نشته. کیدای شي ډېر خلک وي، کوشش وکړي، ټول اسباب او وسایل برابر، هر څه برابر کړي، خو بیا هم هغه کار نه کېږي ځکه د الله مشیت نشته. نو د الله له کنټرول نه موږ نه یو وتلي. خلاصه د خبرې دا شو، موږ او تاسو د الله له کنټرول نه یو وتلي، یعنی داسې نشو ویلی چې موږ هر څه شی وغواړو هغه کولی شو، داسې څوک نشي ویلی. نه، موږ اختیار لرو، د خپل وس مطابق کار کوو، خو د الله چې کله مشیت او خوښه وي نو هغه کار انجامیږي. که چېرته د الله خوښه نه وه هغه کار سرته نه رسیږي. انشاءالله پوه شوي وي.